چې په دې پیښور کې یو مولا دی یو سړی ولا راغی وی جی خزه مې پدرې کاڼي طلاق کړې ده څنګه چلو مال راغی مال پدرې ویلو ما یو دو درې دی ویلې دی ویلو ما دا طلاق غلیظه دی او حتی تن کې حزوجن غیرانه بغیر بکار نه کیږي چې بل ته نکاح کیو وی چې دا خو ډیره ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چار څنګه زڅو وی څه گنجائش به ونشي مال بالکل نه کی وی چرته یو ګټ کې څه پیدا کا ما وی چې بالکل نشتا لاړو صاحبہ لوی سړی ته ورغی او چتلو نو دا پیښور کې نن بیان سحر روغنه پخای پیژنې غوړی په ومګیو دسه هغه او پکې لګالوام کې فجی دا مې وروړي دي ها ډېر ښه چې اوس سبا بیا پدرې مورس چورغه ویډیو مسله په خلا وې څه ودا سي خزه ته مې په غوسه کې وېلې چې یو دوا درې دا ټکه مې یاد لري بعض سړی راشي چې مولانا سے په غوسه کې مې وې چې یو دوا درې نو په ایمان وای چې پر رضاوم سو خزه پریدي چې په غوسه کې نه یعنی په خوشاله سو خزه پریدي چې په غوسه کې نه خو غوسه یې نو پریدي کړ په غوسه کې ویجی دا سي دیو دوا درې مې پوي نو او بالکل غوسه کې مو مزغوم امکار نه کول نو ورته وای چې کل تو وتامی نا کل وتامی سبا بیا سے بروغنه سچ دا دغه یوړي قتلمه او یو امړي د لاورینا خوشبویدار او مزیدار دیکھو ګورئ د خار خلګه ملوانه غړي نه لوا خورن لاوري دی الوای کینه مکا چھوڑی ایک مولا ته تو دس کے لاوری دی دکان سے سویلے کھلوتا ہوئے ملک تاسو وران کو ظالمانو نامې زمون بدنامي تاسو سار دی الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره او قتلمه ته خوري او کزیر ما خو کپه دی 15 کال کې خورلی زهر به می خور بیا سبا یوړي ورته وای چې دې تاسو ګورا گالنو گول مگول رقصی ہیں کسی نو کہہ نہیں تے راتی جا کے اپنی رن نو کہہ کہ تنے منو قبول کی تو ہے او کیسی ہاں تتو کہہ کہ من بھی تنو قبول کی تو ہے تبس نکاح ہو جیسی خود دوسرے ملا کو نہ پوچھئے ظالم نے ملا تباہ کر چھوڑ سنی تے ہفتے وچ کدی کدی تھے آیا کر آغخ پہ پروت وہی تیرے جت تو قربان جاواں میرا تبیرا گڑک آیا ہے نا ملوانے نے اور بجلی گھر کے ملا نے بھی منو تباہ کیتا ہے انہیں بھی غرق کیتا ہے کہ بالکل روانی ہوندی ورتے ہوئی چی بجلی گھر ملا نو چھوڑو بلا ظالم آدمی ہے اتھے کدی کدی آیا تھا کہ گل نو گول